رسول الله مبارک وایي چې په کم مجلس کې یو سړی ناسته وکړي او دی پکې په رسول الله مبارک درود شریف ونه وایي نو دی به بیا افسوس کوي د قیامت پر ورځ چې ارمان په دې مجلس کې مې په حضور پاک درود شریف ولې نه دی ویل حاجت خدای پوره کوي که تا صاحب د دلایل الخیرات نه دا یو کتاب یو عالم لیکلی دی او ټول پکې په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف دی هغه په داسې انداز لیکلی دی چې د روزانه د هرې ورځې جدا درود شریف دی نو هغه لیکلی دی د دې کتاب د لیکلو متعلق دا مې ولې ولیکه یو ځای کې روان وم یو شاړه علاقه وه تږې شو یو ځنګل ته ورغلم اوبه نشته و چې مې وکتل یو کوی مې ولید بس خوشحاله شوم چې ورغلم کوی کې اوبه شته خو بورقه نشته بعد یو بورقه وغورځېږي یا څه وشي خو زه انتهایي تږی یم اوبه راته ښکاري خو څه انتظام نشته د اوبو د رایستو وی یو جینۍ و ماشوم و ګډې چیلې سرولې په دغه میدان کې وی چې ما ته یې وکتل ما ته وی کاکا ولې ما یې بچې تږی یم اوبه که در سره یا بورقه در سره چې زه پې ځان له اوبه راوباسم وی ما ته ویل که بابا جي زه به دله راوباسم وی هغه ماشومه جینۍ راله او د کوي په غاړه ودرېد ما وی دا به یا دې سره بورقه به وي رو به یې باسي وی چې ودرېده وی سالپاز یې و چوپ یې کړې وی اوبه را روانې وی راتلې او دا کوي سر له راورسېد وی ما ته وی اسکه بابا جي وبه یا خدایا بس لپو باندې مې ته اوبه وڅښلې وی کار وشو ما وی او وی بیا سالپاز وی چوف یې کړې هغه اوبه واپس تلې او خپل ځای له واپس ورسېد هغه ماشومه مې کلکه راونیوه بچې انسان یې که پیری یې وی نه بابا جي زه خو انسان دا دې څه چل وکړه څه جادو دې زده دی څه دې زده دي یو ټکي سره اوبه د کوي سر نه رالې یو ټکي سره واپس لاړ وی بابا جي دا خو څه خبره نه ده یو ځل په لاره روان وم او یو مولانا صاحب و یو استاد جي بیان کو تقریر کو د درود شریف فضیلت او دا ټکي پکې وي چې څه دی حاجت درود وایه خدای پاک به پوره کوي نو بس زما چې ساجت نو هغه پوره کېږي اوس دا ستا حاجت و ما مقه درود شریف ووایي هر درود چې دی او به سر له رالی او بیا مې واپس لاړ ګوره خو دې سره دا روحاني اسباب چې څومره دې سره مضبوط یقین له ګورې ضرورت دی مادي اسباب یقین نه غواړي لکه یو سړی دی تږی دی اوبه وڅښلې که د په عقیده شته او که نشته تنده به وله ختمه یا یو سړی دی هغه ګولی واچوله پینډال یو دوه نو که د په یقین شته